نازکه زما ده زه د پلار منم خور مکړه کړه خور مکړه زمانه بیا دې دا ساته مکنه راځي دا پدې په غوړه راکو لکه مړ کو خبره کړه دا تبرا ورته پاتې ما چوب دی ونه ته بنیاد دیودا اکا په باندې کړی چې ترانه وای خدایا وای پرور راته بیا را باندې کړی دي تاسو روزه زه پوهېږم راته بارو جل صبر وکړه صبر ماته الله دام ورکه مې په نورم ګرم کوي تکړه شي وای پتا خو زه خوشالېږم دقه شانتې خې پري چې دقه لیونی نمبر 2 سره د واده کو دغه شرمېدلې خې مانه کټوي سوځي یا به جاپرې نوړې کی تاسو کې ایران دې ته برباد کا تاسو ټول ما ضرور کاری دخل دلا نه نه څه پکې څه لګی دا اخواش لاس هلا دې نه کاور ما دلا ساواچوي د بشکاله خلوړی ته ما ته خبر کې ما شومې مړ جوړې خو دا جوړ شان مخوا کینه د انګريزانو بوډا نه بابا جان مې راغی خور باندې څو کلاس نو چټي دا د پښتون نه خنه ده خور فلا روډ لاس چټي نو تاسو کله لاس وچټ کړه تا باندې خپل خزي وچټ کو ما په کله اوچت کړي خو پتا سترګې پټې دي کو تام نازک د سترګې روز نه والو پلار به نو دمه مستانه کولو چې شرارتي سړی ما هغه کې نه ولې ما چې د دیالکو د جنې د واده خبره وکړه په کلا د ایجنټي والا خبره مراوړي زما خبره وره اخوا مې پیسې غر کی کنه دا خو واده خو دا کول خبره ده اگر زره سوکم اوس خو مال پیسې نه لکې یا به وي الک لګي او یا پیسې خط یا ملک پته راغلی چې ترسوی د مالو تر کوره کړی نی یا ګوره بچې ماته وګوره واده به ولو کما په دویمه درېیمه د خټې کړ په راواله ما لاړ دې شي کنه کال مې تېر کړي بیا به راشي خپانه شي زما د پلار د تر مخ د دوالي خو ما خو غږ نه کولو اصلي ابا چنار له خیره کوم بلی چنار به مرکز هغه موري بدلو کوم ته شکل باندې ولي نته زویته نه کېږي نو پلار دې دګ ما دا پیدا کنه وای پچې وینګا نو ستلو خو والا غستنه چې راشتي راشه وای دا زمانه خلاص څنګه ته ما دوه نو بیا تا ما نه شو خلاصي ویم خپانه چې پتا کې خپل خواږه نشته که پتا کې خواږه کنو خاون مې لبل خزینوم نه ای ستارو په مارا او زمارو د خیره پتا مکه کنه راخو دا دې منګي په شان سان دی ویلې منګیا دا شی او قسم په غوړه چې په ما څم دا چې په دې مکه ودا چې د څه په جوړ وایم وای دا منګي کوټه مات کړه مې د مور دې ګوري یا راته مور منګي را واغښتو پلا سوران ټول شي تا باندې د چینی وبو غوای د چینی نه مې را لکه په غځ باندې را خطر اډه کې کا ته دغه ځان بنګ کې او به پم ویو په دې ته یقین پکار دی دغه چې دا لور د باندې کاګو ماته ورکړ ټټ جوړ دا اصل له دل راوله با چپ کې چپ نه ده که وینا ته تاسو ځلی راکو راشه راشه نه ځکه چې خاوند ته کار راشه وای مور راشه کور دوران شو څنګه رسې دا مونږ بیا چارین کړي دا ما دا موبایل دغه دا نازک دی راوړ دا موبایل ما نازک دا سپیر وای ته دا دا د دوغان دا غیر تباک تباک بنیا کیوزا تبا ملي تو لا شي ولا كل چکولا لا چې واټ سم په سیام چې ترسوی باندې نه کړه تر اخر نه بار دغه وسای نکو الله ری ودل تمامدا ګوتې خوځي اری و بدمعش ده ما پکور کې ون خطر یو خدای پاک سموري هغه منګي نه ماتي رو الک رو کومات کو شیندم دي نه ماته دا وب پکې راوړ وب راوړ بو دا جینه خوري ماته معلوم دی نه دا وب پکې ګوره جعفر خان کې نه و 50 روپے کو ویلا پیدا کا چې دا الک اونیګو خیر دی نیټه مول کېدو چې وادي او شي په دې مدري باندې لاړ شي کنه ساري سخت ته ما ولې مخامخ کې تی پلار نه چې تی ورته وې زه خو نور د ډغارو نه مکو یو ډغاره واله مزني براله تړي هغه طلاق زما مني کو زما عمر نه خلا کنه
نه مني که نه نو زما کومه مني پرېښېدلی سنډا چې ورته ووایي صرف د هغې مني زما نه ته بس کو هر شان کې خدای لکه به یې غواړي ګورې ته غلی شه که غواړم څه کېږي اشرحتو لك الاخلاص الله. يوم سمون سما الله شابه تكشع ګاونډیان سرو دوسه نوخو مړې کوي روزانه. یو بل په یوه ورځ مړه کوي روزانه خوبل روزانه خوبل قصبګر نیم لیواني ما لیواني دې خلکو د بزرګانو مشره ته ګوره سره کړ برو دې دې بنیاد یا الله زماري ته سر راځي ته پکې راځي به نه ویم سره ګوت خادي دا د نادان دوکان دغه بکړي نه بنیاد باشا پاکر سکنه موبایل والے د خاوند دی راکه ته دا موبایل ما به ورته کو کوم خلاصم دا د دې قبیلې سړی ده ها ورا خجي ته ما ته ما پیلا پچا خاون دې مونږه ها پچم نه ناجی کې ما ته ویل چې ځاته واجو کوم کله به کې خبر دوجو کې کنه یا به کې پاپاو کې خبر به ګډه وره کوم کوي ها د تاسو مطلب د څه ویل غواړي دی وای زه کوم دا مطلب دی دا خبر کوم ماما ما یې خلې بتا سره جګړه کوي کنه ته ما ته په جړا شوې زما ستاره یو وکنيږي ما چې باندې نه ستا په څنګه رم نن مقرره نرشه نرو او په کور کې نه وا دا پلاګه لګم اوس په بخار کې نو مټوري خجي ځکه خپکه ځای ته نه با ته مکوا دا یا باندې شي ساعت نو بل به څو ساعت مې لګ یخشي لاس پیوچت کله کو به هر بل خزه کې او خبر شي نه دا ساده مور په زیاده تاسو نه جوړیږي هغه به د خیر ترلا کا ترلا ان شاء الله الله ستای او بلخي ګړو هغه چې چاچی کم بل خیر ګړو که بچي چوکانی غني غمه کو ها والله چې ګوته ته خراب شه د خیر سره ما سره مور له خراب راځي مو ته دې راځه پریدا لګیا شفاق خاوند یو تر اعتماد کوي هغه بل چا سره لګي دا ما ته پته ده او یې خبر کومه دا خو دې سټ کورې کا د خیر سره په سړی تو باندې کینه ځان دې شرمولې ده هغه پنځه ورون نیازي دې دا کې ګرته ما نیازي راته وي چې ستاسو په کو کې دا خوشاله څنګه دې چې ګوري یو شان خنداګانې دي اي هغه سات کې دې خځه په شرمولم اوري ما ته وری ما ته مې کو کې چې مو ختم جنگ جګړو کو چې ختم ما باندې په بوت گزارو کې زه پیولګم نو ختم خاندي دې چل چې خمور دی چې سړی درې سره او باندې پرونه ځکه راغله زما بدر دي شروع کړي ما کله تاسو سره جنگ شر کړی دي دا تا ما څه مينو هوا خبرې کړې زه تاسو سره ټیم کوم خو تر اثر نه کې نه د نن نه پته سره خدای وکړه خدای سلام وکم ته څوک پنځه دی یو نه دوه دونو کمال ټول حق مهر ار سره کا او زدن پلار کړ زم وعده دي کورس کې یو کټ پیچو هغه تیار دوه بونونو ګنجیم راوړي هغه ملانه دی باندې کوټ هلته پر دې ځان سره سم لازمه کا چې درا پسې لیکل دا غم را لراکا ما هغه ته موږ قبرونه نه راځي ته ولا کو ای وای تم ځه په کمرې ته ځو کیګه ما زغه خراب شه د خیر سره او یې خبرې ته نو کیه تراش تاسو سره لیکار ده ځو هغه بل بوت څه چم تورای ته خمور خود نه خود خیر نن وته مور راځي دماغ بوټه والا الله تبارک زما چرتاغه بابال ورزمه ډیر خطاویزونه کوي انا په ساختونو تعویزونه رولم چې ولې ورکم دنیا په ځخان دي قصبګر لاندې قصبګر باندې چاره دام کو کوم کنه هغه باتوم ډیر ځاس خاله کنه بل ځکه کې و کیر شو درنه کو څنګه ځمان ته لاړ چا ما د مازغه مخري څوک واده غواړي څوک د ایجنټو والا پیسې غواړي د دې وجه قلا څخه زګوري غول براله وګوري غول براله وګوري الله کتلی ځان الله کتلی واده نه غوري قلا کله د چې کو ورځه کا واړه خلاص کا نو ورزم زم نو ورځم ستړي کړم بس ته مکو چې یو بل مړ دګه یو ورځ راځي ورځ روزانه خو ما دا روزانه خو ما دا کله پورې خان دي ما غوګونه د خلاص کړو بس ته د ډب ریډوي کو ډب می در کو غلې کیږي ته څنګه غلې ډب ریډي اخو دا سړی چې کمزوري کېږي بیا په داخله جبه وګړي ډېر زور خو دې ختم نه ډېر زور مې دې ختمي دا کو ختم به خوا کو زه ختم شوم ته ختم شې ختم شې لاري دا زمون باندې کو ته پرېږي او دا پاسه باندې ولا چې مالي بس نه دا خبره دي چې وکړ ته چې نه وې د کور ایستو بدا دا هم دی بس اخا دا دا اوس کوی ژوند دی الله دې اسم مکوا دا دوا کوي د جمعه ته لاړ حاجمات لاړ لا شه دا مو کومه
لاړ شه ځه باتونه لاس خالي ته ټیم لاس مړه که یو بل مړه که یو بچو جعفر خان پکړې را په مه اوسه اودس وکړه خدای تا کبو برباد کی تا ته ما وی پاسه خامګي روړه دي چیلولا ته به سره ناستې لکه د ماشومانو یوه پاڼه راخلو دا واله څه خندېږي نه ډوپرې په زما ستړې کو ساره راسې د ګیم غوجلې مې صفا کړې دا مې نور تکړیر څه مې وکړو تا به له خامبې روړه دغه پاڼو ته به ناستې دي د پچونو ته زه خو درته وایم بیخ توزه چې ازار یې ماله لرې کا ماله پې واده وکړو په قهر د باچا اخته شي خو لالچي ښځه یې که نه په ایمان دا تا خپل واده له ساتلي ما ته پته ده که نه ښه د دقې هغه دوه بچي چا خرڅ کړل د دې چې هغه یو بچي روړ هغه چا خرڅ کړو ته خو لا بچي د 15 شپږو میاشتو شوي نه چې د منډۍ کې د چا سره خبره کړې بیا دې په مخه کړي پیسې خو ته جیب کې چې ماله د 1 روپۍ راکړه ته ما ته ووایه چې د دې چیلو نه پیدا څه لکه دا په کور کې ولاړ د دې نه څه پیدا که د دې نه ښځه ماله راغوستی وې نو کم از کم بچي به مې شوی وې تاسو به ورسره لوبې کولې ما به هم ورسره لوبې کولې چیلۍ څه شي لکه په انګړ کې ګرځي مطلب یې ما ته یې ووایه مطلب یې درته زه ویم که نه دا رساره چې درله را خشته دود پتی چې په حکم دا ماښامې چې راشي او دا پیو مستو ته کښېني دا زه د څه نه کوم د دې چیلو نه یې کوم که نه ولې تا ماله میخې ساتلي دي نو ټیک ده که نه نو هغه به د 100 روپو پی راوړو خبره ختمه چیلو ساتلو د پکې ساجد شو خدای دې تباه که دې سره کور کې برکت وي ته د بر برکت نه څه خبرې سپېره مخ دې نیولې دي او دا ښځې سره نه بس د ښځې میوه لرې خو دوی له د ګیا په وخت کوله خو ښکلي حفاظت دې کو که نه ښځې هم ډېرې ودونه هم ډېر او کوېدن هم ډېر چې نه کوې نو زه په مخه دې ښه یو 1500 روپۍ راله راکړه د حجامت به مو کموو ښه زه ورې که 1500 مکتب هم سم کمه ولې زر راځه دا والې دا په وګټه او دا واله دا لاس کې نیسه پهله لاړ چې دوی له خامبې روړه خو ښکلې ګیا ورله وکړه د دنیا شوتل ګل محمد محمدي کرلی پرونه یې مواز وکړو وي راځي دې وي د دنیا خلک یې ریبي وي دې دې هم ریبي که نه یو سترې د هغوی نه روړه که نه 1500 روپۍ رانه بیا زما چې کله شوتل هر څه د راله روړه دوی له د ګیا روړه نه بیا به درله 1500 نه 600 به درکړم یالله د په سترګو ړوند که په سترګو ړوند شي زه به ټول عمر مالک ته سوال کوم چې ماله ګیاګانې وکړې چې د دې په ځای باندې راله خور راکړې به نو ښه به وه د رور په نوم باندې هسې ناستورې دا مې ورته وي دا هغه ځای ته دغه کړه کانچې پې نسکوره کړه هغه پوټې پې پکې وې هغې هم ته وسکل په شړکو لګې غټېږي نه خواخي ته خو داسې بېدمه پرتې ولې خیر شه لور بېدمه به نه یم مړه مې داسې ده چې سم درځېږي داسې کېږي ولې خیر شه کاکاجي مې راته څه ویلي دي څه هغه باندې ډېره ډکه شه د هغه د لاسه خو ورکه شمه په دې سوچونو کې یم چې دا نازکه ده که صنمه ده دی چې دا کډه راوړي دی د لاسه خو مونږ غرق او تباه شو خواخي خفه نه شي ته ما سره داسې جنګونه کوې زه خو رباندې بیا هم خفه کېږم بخر ناست ومه اوړه مې ایښل خو چې ومې لیدې بېدمه پرته مې چې ورشم چې ولې خفه ده زه تا سره بېلې جګړه کوم لورې تا سره زه بلې جګړه کوم خو خفه په دې مسله چې دا تره دې دا چینۍ راولي هلته دې ورپسې پلار شوی ده او دې خوا دې ورپسې تره شوی ده او زما خاوند چې ورپسې شوي دی تا خاوند هم لیونی شوی ده ما سره هم سم غم دی که نه هغه راغله اور یې بل کو ولاړه اور یې بل کو د دې نه بدل چې دا چپ چپ کړي سترګې راوباسمه خو ستا یاد شي زما په کوېدن کې دې دا چلونه کړولو دې باندې زه د هغې ورځې نه پوه شوي لورې خو زه یامه چې دا د چا په کور کې اوسېږي او به کره لاړې شو او ورته وایي چې د دې کور نه وباسه داسې ټیک خلک نه دي دا خبره دې صحیح ده څنګه چې دواړه ورشو مازدیګر کې او به ته ووایو چې دا لږ ټیک خلک نه دي دروغ الزامونه ورته ولګو دا کور به پې خالي کړي او لاړ به شي واپس پې دیر ته لاړ شي ځکه چې دې سره خو ټوله محله خرابېږي سترګې کاسرې دي سترګې پټې کړي بس پته نه لګي چې سترګو کې څه چل دی شرمولې ده رورې ځان شرمولې ده بس سرخي او سترګې تورې کړي او ځان سره یې په مخه کړي هر طرف ته یې ګرځئ خواهی ستا خبره ټیک ده خو زه هم در یو مشوره در کومه بابا صاحب څه دي کم یو هغه اخوا سرې هغه بر کلي کې لکه چې بابا ناست
ډېر ښه ساختونه تعویضونه خلکو له ورکړي یم چې دواړه لاړ شو ته به هم ترې اوکې او زه هم ترې تعویض وکړم لاړې به شو لورې مور ته دې غږ مه کوه دوه به لاړې شو نه که نه زه هم چې مور ته مې ووایم هغه غریبان هم به خو هم کور روانېږي دا په مور وخت تېر د لورې دا خبرې مه کوه زه خو یامه که دا نازکه د تا پلار ته راواده شوه نو جمعې دا کور به نور هم سیټ شي سسي هم نه یې د تا خاوند وکړي او نه یې د ما خاوند وکړي نه که نه خو اخر هم زما مور ده دا د زړه په څه تېرېږي دلته ته خفې ناستې ته په خپل زړه ګوتې کېږه د زړه پته به درته په خپله ولګي بس لاړې به شو چل به وکړو که سبا وي او که نن وي بس ورځو دا تعویض کوو یو چې څومره ژر دومره به ښه او دا طبیعت خو ټیک ته که نه خوا وګوره په دې خو ډېره ډکه شه داسې کار دی که نه دا ټول چولونه چې کم دي که نه دا نازکه چې کور د چا راماته کړې ده دا هم بېبې راماته کړې ده د دې به زه خوښه شم زه خو د دې قدر عزت کوم بېغه څنګه ګوره دا ده د دوو ورځو نه غیبه به وي زه به خیراتونو زکاتونو پسې ګرځم او په بله بس نازکه راله ایکدم پسې ګینټه پس دا راله دې سره به دلته داسې کار کوم زه خو د دې د مشروالۍ خاطر کوم خو د دې نه پس پې داسې کوم چې یاد به وساتي یاد ای جعفري د غوږ ونیسي بل طرف ته کي هله غوږونه ډک کي کاکاجي مې بل طرف ته کي او زما خاوند ته بېل دغه کوي دې کې څه ناڅه تیاره شته زه لورې ته کښېنم زه بې راځم یا الله شکر دی خدای ستا لاک لاک شکر دی چې دې خواښې را سره په دې یو کال کې چېرته په سمه خوله خبرې وکړي څومره ښه ښکارېده په دې ښه خبرو خو ما سره مې د خاوند غم دی سللو غونته کړي په ریشې را باندې رانیولي بیبي دا زړه مې داسې خوشحاله دی که نه هغه وخت را یادېږي اته چې زما لپاره په رشتو ګرځېدې که نه زه خو بیا په دې بلا واوړېدم که نه زه چې مقه ځوان یم رشته مې کېږي او وقه مور مې ده او دا خوشحالي ده یا بچې تا خو ما منلې نو دا ورځ به نه وې دا بلا دې راوسته ځان له دې خوشحالۍ ختمې کړې خو زه سړی چا جوړ کړی څلور په اسلام کې دي دا خو دې دویمه د دوه لا پاتې دي د خیر ته د حکومت د فیصلې نه خبرې چې نن کومه راغلې ده وایي هر سړی به په پاکستان کې ودونه کوي یو نه بلکې څلور او درې او دوه که کومې ښځې خپل خاوند رامنې که چې دویم واده مه کوه نو پولیس به راځي او دا ښځه به اوچتوي خدای دې په ټولې اوچتې کې ټولې دې په خدای اوچتې کې چې دا ملک دې بېغمه شي تا ته یو خبره کوم بچې الله دې لاس مته شوه په دې راته ګرانې دا خو یو ورور دی لوپر سوپر ډېر مې بدي شي د کار روزګار نه دی دغه چینی لږ ګنډل وکړي او د کور چوله پې چلی یو دوه درې چیلۍ ساتلي په هغې ګزاره کوي دا دې ډېر ښه وکړه چې دا بوتل یو ګوړه دې وله راواخېسته دا جوار خو ما ستا د ښځې نه پټ کړه څنګ کې مې رابار کړم چې وې نه یې مورې که داسې کار شوی وه حضرتالرحمن عجز نه دی د هغه د دوی سنت و نو چې هغې له ولم د هغې د ګاڼۍ وارو نو پیسې هم را کړې او ما ته یې وایي نور څه وړې ما ته لکه ګوړه هم راوړه که نه نو دا مې چې کوم دی بیا د انځر ګل دې په دوکان کې ایښې وه او بوتلې مې ورته راواغېستې او تا ښه کار دا وکړو چې تا دا جوار ونه راواغېشو د نارجه کې ډېر خوښ دي که نه ډېر ښه دې وکړه دا خو دې پلار سرکلی کړی و د شیرینۍ وسیله شیرینۍ بس ویلې پیسې راڅه نشته دی جوار وړې راولېږل ما پټ سنبال کړم چې کله هم د نازکې کره ځمه نو دا به وله ویسم خو یو خبره ته کومه رور چې کله سودا له اوزي راوځي که نه بسکوټو پسې چې یو سامان راوړي د جینۍ ته پټې پټې اشارې کوه خپل خیال کې ډېره قدر کوي ته نن سبا ګوره چې مینه د جینۍ نه جوړه شوي غاړه نه ږدي یا هغه چې هغه راته منکر راغلی وه که نه ما ورته ډېر وکتل خو چا مینې ته پرېنښولم که نه اوفو مورې هغه رور را روان دی سودا وله ورنه کې لاس کې نه نه دوی به خفه که نه کور لږ په بدعتي راغلي په تېزو چل باندې رضا که ښه هغه څه نه ده خو غوټې ورنه السلام علیکم سلام علیکم یا بچې ستړی مه شې سلام علیکم عثمان صاحب څنګه خیر دا خو زما به رانیولي څنګه ښې چېرته ښه تاسو مې یاد شوي وئ بچي ما نازکه به وګورم تا به وینم څنګه یو خو د زیارت خان ماما سندارې زوی نه ځان جوړ کړی
په مخه خلک سټي ورکې که ده تاسو موږ هغه ورځ ډېر عزت وکړو چې لا اوس بیا راني ګرانې وته خپله هیله یې زما دا سرور دی که نه چې څنګه شی پورې دی هغه لا دونه ګران نه دی ستا صفت څونه کوم دې صرف رور یې نازک یې خور نه ده صحیح ده تی رور یې ته مې رور بیګان په خوب ولید ناله کې فروت وي او چې څنګه روسیس نه خلکو شوته دي دا په کې چې به دا ته را روان دی که نه ما ته پته وه دا تا وسټله مسقه حساب نه نه برابر نه چې کوم کس نالې ته فروت دا کس مې وویل څوک یې سټي کړه وایي دا بختوري نه او دا چې خوب الټی او بیا د الټا سړي خو ټول عمر الټی دا خو ټول عمر الټا